ملګرو نن درته یو متل کومه. متل به تاسو اورېدلی وي چې څوک خوبونه کوي مخ یې کټي زیږوي. ځینې خلک میخ کټي وایي. کټی یا میخ کټی چې ده د میخې نر بچي ته وایي، او کټی یا میخ کټی ښځې ته وایي. که پامه مې انسان چې اولاد وي خوشحال دې ته وي چې زوی وزېږوي، خو چې څاروي لري لکه میخه، غوا، وزه، میږ، دا چې ورته وزېږوي، سیرلي وزېږوي، خوسۍ وزېږوي، کټۍ وزېږوي. نو داسې دوه کسان سره ملګري وو، میخ یې اخیستې وې پنجاب لور ته. په لار راتله نو دا میخې لنګوال ته نږدې سوي وې، بچي یې زېږول. بیا دا یوه خوب کوو او دا بل چې و میخو ته ویښ و. نو ورته ویل به چې پلانی بیدار اوسه چې میخې لنګېږي، خدای مکه که بچي له پښو نه لاندې نه کړي. هغه ویلې ولا زه خوب کوم، ځه بس ته بیدار اوسېږه، ما ته ډېر خوب راځي. نو دې بل سړي سوچ وکړ چې دا خو لا ښه ده، که د ده میخه کټۍ وزېږوي یعنې ښځه وزېږوي او زما میخه کټۍ وزېږوي یعنې اولاد یې نر وي، نو زه به پاڅېږم د ده د میخې کټۍ یا ښځینه اولاد به راواخلم، خپلې میخې ته به یې واچوم. د نصیب چارې دي، دا کوم یو چې ویده و د ده میخې کټۍ وزېږوله، او دا بل چې ورته ناست و د ده یې کټی وزېږاوه. نو دا بیدار خو له اوله پلان جوړ کړی و، بس پاڅېده، د دا ویده سړي یا د خوبولي کټۍ یې راواخیسته، په خپله میخه پسې واچوله، او د خپلې میخې کټۍ یې واخیسته، د خوبولي په میخه پسې واچاوه. همداسې دا سړی پرېښود او سړی خپل ویده وخرېده، ځکه د خوب مینهوال یې بولې، تنبل سړی یې بولې، لټ یې بولې، همدا شی و. ښه یې چې خوب په رسه راویښ سه، غږ یې وکړه چې پلانی څه کیسه ده، ما لکهسې ډېر خوب وکړو. وایي بس ښه ده، مزې دې وکړې، تا خوب وکړه، ما تاسې خوب هم نه راته، میخو ته بیدار ومه، زیری مې در باندې، میخې خو لنګې سوې، بچې یې وزېږول. ښه وایي چې وزېږول، ولا وایي زما میخې خو کټۍ زېږولې ده. او وایي دا خو ولا ډېره ښه ده، او زما میخې، وایي ستا میخې خو کټی وزېږاوه. نو وایي زما میخې کټی زېږولی؟ وایي و نو چې څوک ویده وي خو میخه یې خود کټی زېږوي. نو دا متل هغه وخت نه شروع ده چې څوک ویده کېږي میخ یې نرکټي زېږوي. ځینې نور خلک وایي څوک چې ویده کېږي مخ یې کټي زېږوي، څوک یې نرکټي بولي، څوک یې کټي بولي. نو مطلب ټول دا دی چې که څوک خوبونه کوي، بېغوري کوي، تاوان به کوي. ځکه خو ځینې خلک دا هم وایي چې خوبولي اوبو وړي. او دا د متل کیسه سوه، او خدای وکړي تاسو ترې پند واخلئ. ښه وخت.